همداسې ووایه که نه کریلي چې نن بیا څه پخې چقندره څه به پاخه کړمه دغه بېنډۍ دي او دغه مټر دي څه به پاخه کړمه نو ځکه خو یې خوند او رنګ هم نشته کنه سړیه خوند او رنګ دې ولې نشته خو چې په دې ملت مړي لوښو کې پخې نو څه بیا خوند دی د سلور لوښي خوند نه کوي نو څه راوړمه ښایسته چاته خوري لوښي راوړه د هغې کټوۍ خوږوي نو کټوۍ خو یې خوږه وي خو چې د شل روپۍ هم چاته وي نو ما سره څه وي نو ولې ته څه کوې ماما مې سوداګر دی او وړي او راوړي ته جوړې تش ګرځې ګرځم نه خو یا به د دواګانو پسې ګرځم زلمې زوی ناست هغه ته ووایه نو ستا دواله به کله څوک راشي هغه ورځ به کلې دا راته ووایه چې تاسو ټولو خو دا پیټ شروع کړي دي نو زما دا نوم هم پکې څنګه واخیست نه ته ماته ده ووایه که نه چې ته ځوان زلمې نو کار روزګار وایي نه کېدی خو دې ظالمه چې څنګه ونی داسې سورې ستا زوی دی د ټک نه دی بیا مساسې کله زه خوندیانم که نه زه هم کټوۍ راوړم او بس پلوکې کټوۍ پسې دي زبرګه بیبي خبرې د پرې واسکټ کې را ګولونه څنګه لګولي تا نه پته ده نه دقه دی کې هغه ډورخو جینۍ نه ده د هغې ټولې راوړي او کله سندرې ورته وایي سړیه دروغ وایي دروغ وایي په دې عمر به ما څوک جینۍ راکړي هر تم ډېرې خاندي دا ته به ولې نه خاندي بس زه لاړم که نه او کټوۍ دله اوس دی راوړم ښه هغه خیال کوه ګوی سندرې مه وایه ښه د یوې هفتې نه لګئ چې راوړم او راوړم نن یې خامخا راوړه ګېډې ډوډۍ رانه نه شي خوړی دا دې کار وکړه بیبي ما را خو یې چپه کړي که نه تا له به زار در کړم بچی دا تا څه راوړي پاچه هر یو راځي نور زما خوښې خوري که څه کور ته څه راوړی نه او چمپاک کړي او چمپاک کړي جی سلام علیکم جی وعلیکم سلام په خیر ضرور څنګه یې سلام علیکم جی خیر دی سلام علیکم جی خیر دی جی خا ما یې جی خو دې راځم یو کټوۍ په کار ترکارې له دا کټوۍ شته خی خا یو راکې دا کټوۍ را نورې بس ختمې شو دا یو پاتې ده که نه خی خا او به دغه کټوۍ را وګوره مضبوطه خو یې کنه جی ښه مضبوطه ده ښه مضبوطه هم جوړه کړې ده خی خا یا دا ته وای چې ریډي شي جی ریټ یې 300 روپۍ دی خو زه ته 200 راکړه مېلمه نو یاره جی که ښه شو ما یو نیم سل به درکړمه یاروره ګراني ده هر څه اسمان سره خبرې کوي ته ماله دې یو نیم سل روپۍ راکړې یی به څه هم څه اوس خاور هم ګرانه شو نو خاورې پخول نه غواړي په دې خرچه نه راځي زه بس صحیح ده صحیح عجیبه سړی مسلمانه خفه نه شي جی نه خفه کېږم خو دا خبره ستا ښه نه ده ښه جي ښه مزاره ته وایه چې دا دې صحیح جي دا مې زوی دی الله بس ټول تا ته تللي نو زوی خو پلار ته ځي ښه جي ښه دې کې چې ته کټوۍ پخه کړې که نه وروره نو تا ته به دې ترسکوندیا پته ولګي ښه جي ښه یا بس ماشاءالله جي حسن کې یو بل نه سیوایه الله دې خوشحاله دا مې مشر نور دی جي لا څومره وخت کار کوي جي خو ډېر وخت سړي پیدا شي بس من ګلالان ښه جي ښه ماشاءالله دا به زه شکر ده چې ګلالان په مخه الله هم خوشحاله کړه وروره السلام علیکم السلام علیکم دا سامان برابر که ښه چې دا زر در پاخه کو کالکونه راځي او هر څه دقسې پراته دي ښه صحیح کار کوه زر در شبه پاجه بیا به ګرمو چې دا پکې کیرو خو یا پاکه نو کټوۍ خو مې د کولان نه واغېسته اوس پکې پاخه څه کړمه بیا مې چې کم سړی واده نه کوي ځکه د ګوهر ټول عمر به تباه و بربادي هلکه چې واده وکړي په وخه کټوۍ به درله پخه کړي روټۍ به درله پخه کړي مېلمانه به دې رخصت کړي وایي قدرته نو نم کو دام حل دي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام په خیر علي وروره السلام علیکم یم داسې کار دی که نه یو کټوۍ هم پکار ده خو هم شپېشه ده یا وروره یو کټوۍ وه هغه اوس ګولکۍ راغلې او ګولکۍ یې وړله وای ښه نو نورې نشته نورې ټولې کچرې لا نو یا دا خو ماته کور کې یاده کوي چې خامخا به راوړې یا وروره نو د اسمان نه دله راکوزه کو که د ځمکې نه راوباسو خو نشته که نه درته مې ونه وې نو قارېږې څه ده د خدای ظالمه چې ښکلې نو خبرې خو ښایسته کوه که نه یا وروره دماغ را لسله خوري خو نشته دی چې نشته نو ځه خلک سم ولیکه چې نشي خوري ځه السلام علیکم وعلیکم سلام چې قنده کاکا څنګه یاره ښې ښه یم جوړې خیر دی یاره یم دې کولال له ورغلی وم که نه ښه راته وي یوه کټوۍ وه او ستا نوم یې ته واخیستې وي هغه یوړه نو کټوۍ خو ما راوړه ځان یې پکې ترکاري پخومه نو څه کې تا یې درکړم یاره یم بیا به یې ما سره ډېر ویښې ګڼئ نه نو وایم جل به یې کم ده ده ستا نه قربان ده خو وایم کار دا دی که نه
چې ستاسو ځای کوم ځای سره دی نو تا خو خریدې که سړیا عمر زما چې ښکته راشه محمود آباد کې مخامخ زموږ کور دی ښه محمود آباد کې خاله به دا کاټوی واله دا زما ته نه ستا لپاره یوه چوخپه وکړه یاره یا خو ډېر خوشحاله که ښه دا واله دا ورګه پیسې راکوم نه پیسې مه راکوه نه واله نیم زما رورې دا تاله ما هسې فی سبیل الله درکړه پیمانه تا کړو یار ستا په شان رور هر چا له وایي امین ځه ځه خوشحاله اوسې ځه الله دې مل شه ځه بیا چې دا چکر شه ها زه انشاءالله درځم به خامخا اوس خو به درځمه ځه کار وشو خو چې خدای پاک اوس دا کور معلوم کړمه چې کوم ځای کې کور محمود آباد یې یاد کړه ما خو یو په هغه لار دی همدغه لار ده کار وشو وای قربان د دادا کوره هي قربان د دادا کوره یا د ډکش کوره بچا پیرا او تاوی دما نه نو بیبي دې ډکش کوره تاوی دی نو دا باندې سر نه ګرځېدو الا شابه سر نه ګرځېدو دا خواځي مصره ده ایا بچي اوس تا په ځای مالا خدای پاک یو لور راکړی وی لوګار خو بیا راڅه سپینولې په تا څه دا ته وې راته لور خو ما نوټ واده شوې وه او راته کور ناست یم ښه ده که نه پردی کور خو به بیا آباد شوی وی په تا خو زموږ دا خپل کور هم وران دی آباد نه شو کریدي بیا هم کټوی مې راوړه اوس یې پکې پخوه وی هغه کټوی راوړه ښه دا جیګونه بیا هم زیرې مې در باندې دا وایه کټوی دا هرې خبرې سره ګډېږي خدای خبر چې د کوم نصب دی ما ته پته وی سر کې وې خو کمیدي الا جامه شکر ته ماشومې یا بچي دقه جنکارونه راله ګوره پسان ورته پیریان نه وله شابه نوره مو په ما خو تا ته پیریان رانهله په دغه دا خولې سمه خوده دا خولې باندې وه ګورې او تندې مې وینې شو شکر دی چې وینې شو ولې تندې مې وینې شو وایم شکر دی چې تندې دې وینې شو چې دا سر پکې نه پروت وي خدای بیا ماتوم ولې ماتې ولې بیا ماتوم دی دا ولې اله وی شابه داسې ورونه هم ننښلي تاسو پلار او زوی چې څنګه نښتي یار وه وایم دا ستا له لاسه وان شوی دی بس هلته به یې نیغ کېنولي زما د لاسه نه دی تا ته ګوري ستا په نقش قدم روان دی ځکه کوږ وږ دی بس شور نه کوه اوس خو د بچې سترګې دغه ګزار ته څمې شوي دي نو اوس څه له ډیشکي په سر کې نوټ مې دې جبې ته وګوره ما له بس کارګو دی ښه شابه وی د چل وکړه د پلار په دې خپو کې بله خوروا وکړمه دا ماغه شان دی چې زما پخپو کې به لکه پخپلو خپو کې وایه خو چې دي هغې په دې غوښه هم نشته نو کارغه یې غوښتی دی که نه کوتره خو نه غواړي کوتره داسې که نه تمسمه تیرانې کوترې تا ته وکتل نو به دغه د قرغه یاد شو او ښه بس غلی شه دا دې څه چل وکړو په څو دې راوړو بس ومې راوړه په یو پیسو باندې خو مې راوړله چا له اسې راکړه هسې چا درکړو ما ته پته ده ستا رنګ ته به یې کتلي خبره نه یم په دا تېرېدم که دا تلم کولاد له چې څنګه روان وم که نه یو ملګری مخې راغی ما ته وایي څوک یې مې کټوی راوړمه و چې وایي ښه نو چې دا وایي نو بس ما ورته دا مال راکړه نو ما ته وایي زه خو کور ته وړم که نه خو وعدې نه دی کړي ښه وعدې نه دی کړی نو ما ته وایي څه کوې موږ پکې کټوی پخوو نو لکه په تا باندې صرف خیرات کوو د خیرات خبره نه ده بس ما باندې نه وختل یا بچې ستاسو په رنګ شومان خلک نه ډېر سخي خلک په دنیا کې شته دی ما لږ پټې وکړې لاړ شي زه خو یم سر وله څم مات که بیا به ونه وکړو دا ورچه وډه به ورسړي ته ورځمه ورشه ځه په تار سړی اړسېږي رنګ دې داسې دی خدای پاکه چې قنده کاکا خو ما ته همدا علاقه یاده کړې خو اوس به کوم ځای چا تپوس وکړمه یکه زلمي را روان دي زلمي لږ ودرېږه جی سلام علیکم جی وعلیکم السلام یې جی یو تپوس نه کولی شم دوه خو کا یمروز دا ته وایه که نه دا د محمود آباد علاقه ده او جی یم دا ته وایه دلته هغه چقنده کاکا کور کوم ځای دی کوم چقندر کاکا توري کاکا رور یادې او جو مقه یادومه جي داسې چل به وکړې په دې لار به سیده لاړ شي او په دې پیله ګلۍ کې را پیله کور دی ښه جي ښه په دې لاره او جی او سیده صحیح ده صحیح ده مهرباني دي مهرباني الله دې مڅې دي په دا خو کار وشو چې په دې لاره کې ورشم د غرمې روټۍ وخت روټۍ خو به وخورم یا چقنده کاکا معلوم مې کړې خدایه پاکه محلې ته خو راورسېدم خو چې اوس دغه کورونه دي او که دا دي یاره سلام علیکم جي السلام علیکم څنګه ښې بچې خیر دی یم دا ته وایه چې هغه چقندر دي کور کم یو دی چقندر یادې او جي دا کور دی که نه ښه دا کور یې دی څه خو دې وله راوړي دي که نه
نه جناب موږ ټول عمر د بل لاس ته ګورو. دا ولې یې جناب یو کس دغه وایي 2 منټه پس وي دا مې شاګرد هغه نه مې طریقه زده کړې جي. ختم خوشم پړه یا دې خولې ته دی اوکې چې خندل هغه مشروع چې کار چې خندل راځم یا منا غوزای لګه خو شال په کوسه کې ته نه غویا سړیا. څنګه خې خیر دی کله چې سړی وایي کنه لک اخو دی ښا ولې پیژندم آیا په ایمان کې وایي نه یا کافي وایي کنه کټوې وایم څنګه اخی په لاس تیرېدم کنه ها نو کټوې را یاد شوه ها وې خېټې مېسي وي چې ورسره روټۍ به دوی سره وخوري سړی خوشاله او بس ته ځکه وایي خوراک څخه برابر دي وولیم داسې کاری دونه خوږه ترکاري ما پسې نه کنه خوري ښه نو بس بسم الله کې چې ورځو زه ځه خو سلام علیکم وعلیکم سلام دا څوک دی سړی پردې سړی دی راوستو کورته دې سړی نه دا کټوې وایي یا دا کټوې ما ورکوي دې او ته سره حیا په داسې غونډه واز ګرځي سړیا دا دي کومداني دي ها ولا الحمدلله وزرة شديدة خدا ها يا ما ده تركاري بك تياري او شو بدها لقى عواش ولا ډوډۍ خوري بس دي العالم بس يا خزه ډېره خوږه ترکاري ده د دې کټوۍ جاهم دغه مې ورم کړه په سبيل الله سم بخي مټر دی والوګان دي يا بسم دقه بس کې زه په خپل ځای کوم دا او ټیم په خړې خازه تیار یا ما دا څه کار دی دا ډېر فون وکړو کنه موږ ته زه مزدي دستم دا دا سړی تیار خور دا ده خولې ته نه کې خولې ته نه کې برکه دا فوجي زه به تا ته خپل تعارف وکړم دا راته ووایه که نه چې تاسو زه یې کور کې نیم نو تاسو زما د عزت لوټ کوئ راته کله دا پردي بوډاګان راولي د وټوګه بېبرېټو شکونډې راته کور ته راډنه کړي دا چې دا دې زوی دي جي مې لکه دا قالګه ما وایم بچی زه دا سړی ما دا کټوې چې کوم دی کنه دا ما ورکړی او ستاسو مو ته خو خو مې ده ته مې کوم دی بس کېږي خدای مې کېږي یا بچي په خپل کور باندې ګوره پښتانه میلمانه نه بې عزته کوي دا څه کوي د 5 روپو بیډوره او د 50 روپو زنجیر یې رانه وټاکته دا هغه خبره لا نه خورم جي لا نه اوس وکړه خیر دی اوس وکړه تمکین خیر تمکین کما کل دی وی کېنه ورته بچي دا دې قیمه لا ډوډۍ ده سکونه ډېر برابر راغلی دې خواګیا نو ستا کور کې څوک نشته یې جي فلاش ته واده مې نه کړی دي شکر وباسه نه کوي شکر وباسه چکرو باسه دا چې کړه کومه توره دې وکړه ډېر را لګړو مې یم ځکه خو مې له پوښتنه کړه چې دې ترنج وادونه کی دا کار دی بس ډېر سکونه یو کنه نور نه ته خو نه ما ته پته راته یې خورې نو وله کی وای ته ورته وکړه نور درواچو صبر وکړه دا پکې لګا واجو کم دی واجو یم به داسې کار دی روټۍ ختمه شوه خو ترکاري به پکې نور نه شته په ګزاره کېږي وایي کښې چکې خو بیبي مونږ هم لا ناري وګورې ښه تا پلار او زوی خو د پخوا نه نارې دا څه کې دا کار په ما ناوخته دی او بیا به ټیم کار موږ زم ناوخته دی او کنه مونږ کره باقي مولیان هم راځي ښه هغوی مري لا سلام علیکم پورې لا ته خوږ سلام علیکم سلام علیکم وعلیکم سلام د ځان په شان تالي څټ راوستو تالی ټول وچټو دا لیګونه ګورې آینده خیال کوه ګورې ښه ویم څوک هم چې په سوال باندې یو شی غواړي که نه د دې خلکو نه ویم توبه خو توبه یم رالم سم پخ کړي زوی دی او زوی دی نه نو دا راته وایي تا ته د کور د حالات څوک سموي یم داسې کار که دا خو اوس ما وپېژنده که نه اوس به نه غلطېږي کشمه کوم څه پاخه کړه نه نو لکه غلط کور ته یو ځل هم دا ور ډب ډبونه کو نه جي نه نو هغه بل چا مې کټوې نه ده ورکړې که نه جي ښه بیا تیاره ده او راځه تا نه هم ټیم نه خطا کېږي نه خطا کې اوسه راځه کېږي دادا سلام علیکم وعلیکم سلام څنګه خیر څنګه حالت زوی یې ښه سړی دی نو بس دغه یو زوی مې دی نو یم خورې سلام علیکم وعلیکم سلام یوه بجه د بیا راورسېده ټیم ته نه خطا کېږي ها یم څه یې پخ کړي
یعنې داسې توګه بیا چې غوښه یې پخ کړې کوسي ورګه د ګورم ته واشه ځه یاره غوښه یې پخ کړي ښه نه بس دا چې نن غوښه ده نو بیا اختر کړه بس هم نن دی پتا خو ما اخترې څه بیا ښه څنګه چې د حالات ښه روان دي شکر دې باید ګزاره کېږي کټوۍ ښه ده که نه او چې خوږه کټوۍ ده او نه به چې ماتې نه کوې نو راواچه ورته بیبي نلیم پکې دي بټ بټ پټي 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 ډېره را ته ورته مه کښېنه ډېره. وروسته وخورې. دی دا دا خو درې فوټي دي دا یو خو بچې دلتې ده دا یو به داجي ګورو کړي دا بل به هغې سره نیم کړم کېنه کېنه راځه کېنه غوښه پکې کمه نه 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 خو پکې ده خبر دا ده که نه کلمه پې ووایه سړیا دا یې ګوره خوره کلمه پکې بسم الله الرحمن الرحیم دوه فوټو ته راباندې کلمه مې خدا دا پکې خیر دي هو ټوله چې ښکلوالې دي په کټوۍ کې کټوۍ نه ده نو ډېره خوږه کټوۍ ده خبره وکړه نه نیمه که نیمه که ځوانان نه یې ښه که نه دا بوډاګان نیخه بیا به بیماري راولي او ډایرکټ ورته هارټ اټیک کېږي پیره پیره خدای خیر نیمه کې یا نیمه کې یا نیمه کې هم جامې پې اسخا کوي یا نیمه کې پروردګار الله یا نیمه کې راجا بیبي وګوره دا کله بوډاګانو هغه ډوري هله مېلمه پرېوتو که نه دا خره چې په دې پوټي یې سر نه دی ورکړی د خدای ظالمانو ما نه خوله وایستو داسې کار دی که نه ډېر بدتمیزه شوې دي وایي دا ته پکې ډېر خبر وکړه بدتمیز کنه خو وایي تا مو ساتو پوره جګړه وکړه ولې نه نه بس قدرت خیر نه بوډا که خبره دا ده که نه چې دا چمړه دي دا بوډاګانو نه بلکل نیخو دا ډېره بیماري راولي که نه یم دې د سفر شروع وایي نه ګلو نه اتواره نه نښه بس ځکه دا شی دی پرېږدې دا داسې کار دی که نه ما خو دا روټۍ داسې په نیمه خېټه وخوره یا پورې وخوره پورې وخوره ولې که نه نه کار دی که نه ناوخته دی او دا کوټه دا کوټه بیا به راسم دا او کټوۍ خلاص ساتې ستا حساب یې کورم هغه ګري ښه کوټه ده دا به لا مې خوږ شو وی هغه واسکټ یې مشلېده په پوټي یې سر کړه چې نه یې ورکړې ډوډو ګوره کټوۍ سره کنه کنه چې ځي او راځي ځي شلختې په دې کټوۍ وګوري احمد ته دا یارانه ورته نوره ختمه کړه په شلخته دغه بیبي تا ورته دوی پوټي اچو یو مې د په لار کې و او یو مې ورته نیم کړه بل مې دې پوره راکړه زه نوره ډوډۍ تاسو ته راچوم راواچوه خدای پاکه ناوخته کوش په سوچ یم زما سلام علیکم کویا کاکا خیر علیکم لکه څنګه بس شکر دې وختونه تېرېږي شکر الحمدلله شکر دی وایم داسې کار دی چې ما دا کټوۍ راکړې وه او وایم ما خو پکې څه پاخه نه کړه خو چې قنده کاکا دی محمود آباد هغه یا ما چې ښکلې ترکارې پکې پخوي نو ما خو ځکه تا ته ویم که نه چې دا موږ داسې پخ کړی دی کې ډېر برکت یې د ټیکري لوښي کې وایم داسې کار دی که نه روټۍ دې خوړلې نه کوم نه خوړلی ما ته پته اوس پورخي ته وایم داسې کار دی که نه زه هغوی ځای ته ورځمه ته م راشه هغه زوی دې م راوله او غرمې روټۍ دلته راځې بس زوی مې خټه خمبیره کوي ټپۍ یې هغه م را روان وم او بس زه م درغلم به درې واړه به یو ځای ورشو ښه ده صحیح زه جومات ته ورځم لمونځ کوم لمونځ وکړه زه بس هغه زوی مې را روان وم ښه ده صحیح ده هغه ته وایي چې روټۍ ونه خوري نه خوري نه به خوري سلام علیکم صحیح ده زه به دا کار وشي دا م بوځم دا څه راځې دا د کور چانه ده که نه راځې دا کور دی خو راځې دا څه ګورې بوډا دې مسره ورسو دا کور دی دا دې خوا دې ګوترېږي ښه سړی دې قارجن دی چقنده کاکا رالو جي چقنده خره واغې تیار به دا السلام علیکم وعلیکم سلام سلام دا خو دا چې ښکلا یې راوستې حاجي او دا کولیا دی هغه زوی دی نو دوی دا ما ورته یې کټوۍ مې دوی یې ورکړې ده که نه زما یې روټۍ د غرمې به دلته وخورو زه بس ټیپ ته راځم خور مې کور ده او کور ته راځې راځئ راځئ راځه ورته دې ګوتت کړم دا کور وانې ځان له وخته بس
راځه بیا راځه کینه دی خو کې مشران کشان په په خپل ګورن په دماغ خو نه کمزوري پسه دی خو کې نه لاوي دي نه دا راټول زما سو واده خاطی د جنا ډوره کسان رالل نجمه دا کولان دي او دا هغه زوی دي دوی کټوي جوړه کړې وه یا دا څه کار شوی دي اکټوي چې کله په خپل لا جوړ کړه او چې کوم غاړه پاتې شو کړی نو هغه یې زوی جوړ کړی نه بوډه هډا راټو کنه جی جی قربان چې اعلان گاون کې د کوم جمعه ته پای کې باندې اعلان کړو نور باندې بیا وستیو یا خو بل اغوال خو چې کله کټوي کار پوره شي خا مړه ټاټو قاته دا یا نه گیو کله مړه ما ملمانیو جی ما خبره ده کنه د دوی خو مور مراتله کنه هغه چې کوم کټوي لپاره خوره جمع کړي وکنه هغه د کوواله وا لکه مور به تیری راځي سبا ان شاء الله کینه تاسو کټو دغه چې څه کټوي ته پکړی راوي دا ورسره کوم پکړی ورونه ها ولا ایا شابه بیا څه کې دا ولي پر دې کور دی یا دا خو مو چې جمال کوټه وډه پکې واچا چې بسار او ماخه مونږ دي تل دی وای دا کټوي چې کم دي ترکاری ده ها بس کار دي کنه دا خپل لاس کټوي خو غواړي وینا ها دا کټوي خو وای چې کوم تاسو تیار کړی بابا سړی چې له خورا چابا مې جو بیا پکې پخښوي یو داسې دی کنه ته چې غوخه ده خو هم دا ته چې خور مې څه شو خور دې له کټوي نه نشي خوځېدی بس کټوي ته نه تر راوتې چې کسان دي چې راوځي دا څه کار دی کنه چې خور ته مو خور سلام علیکم وعلیکم سلام خور دا څه کار دی کټوي دې خیال ساته ساته مې او تا خو راپسې کلې راوستې دی همدا څه کار دا کودار دی دې زوی دی کټوي هم دوی تیار کړی وه هغه د سلورو لوښي خو خپل کور له به پخلی کو په کټوۍ کې خو کلي له پخلی کوم خالي خپه کېږم دا څه کار دی که نه سبا انشاءالله دوی قربانم راځي بس هغه به ته خوراک کړي ښه ته چې کار وکړه هغه هدیره کې دې کومه مور پرته ده هغه هم راپاڅوه ځکه چې کټوۍ یې را کړې همدا څه کار دی که نه که جمدی وه نو ستاسو یې په نغري کېنیو ده ګولا ماما لکه دا بوډه خو مونږ کا روزانه راځي که نه بس یو چان په کټوۍ ډټ شوي دی بیډ وي نو پرون نه دی په دې چمړه باندې راوره پرونې چمړه پټه په دې باندې بیا جګړه وه چپ کیا دیوال پټې نکټې وه دا خانداني سپور خېټې دی نو دې به خلک نه شرموي بیا دې وی او همدا څه کنه کار دی که نه خبره دا نه وه خبره دې دا وه که نه چې دوی هم چې ما ولیدل نو ماته د خپل خاندان هغه یاد راته شو نو ځکه مې راوستل یروره دا خانداني سپور خېټې دی ته کوم خېټې غوړولو له راورسېدې نه نو ته دې راوستې مې خپلې کټوۍ خو غواړې ګوره خورې بیا دا څه کار کوي او بس پاسه ها جی ها څه کار کوي ایا مې سلا دی نه کار کوم تکړه شي یې په پټي کې کیم دا وځي دا کار دی چې موږ په پټي کې کاسه په دا واپس وستو راوځه یا بس دا لوښي عمران پسې ویوړه اکا په خاص ساته دا خو ویلال سلام علیکم او علیکم نو مشرق لا کټوي لګي سړیا ستاره لاټه کنه دا چې ګولا وته وګوره کنه د کټوۍ نه خو راټل وی موټي بد جوړ اوس پکوسه اوس دا وکړه چې تم پسې ځه زموږ نه پکار هلته کورالي کوه دا کله سما خو زه سړیا سغم ولا کوم الله يخيك خدای پاک اوس غرمې وخت خدا هم کټوي به تیارې او وای به ته سلاړه بوم دا خو خپل کور دی چې ورځم هم سم پخ کړی دالم پخ کړی دي